دا د پکتیکا ولایت د ورګون ولسوالۍ ده. دلته په دې ولایت کې ډېری ستونزې د قومي جرګو له لوري حل وپزل کیږي. دلته چې تاسو دا شیبه وینئ په دغه سیمه کې قومي مشران، دیني علما او ځوانان ناست دي. دوی یوه هغه بدي چې 22 کاله یې ورباندې وتلي وو او له دواړو لورو تقریبا 15 تنو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې وه. د همدې لارې دغه قومي مشران چې دا شیبه دلته ناست دي همدې ستونزې ته حل لاره چاره لټوي. نعره تکبیر، الله اکبر، نعره تکبیر، نعره تکبیر. دا امیر جان شینګل وو چې د ډېر وخت نه بعد د بدۍ په نکې شولې و داسې غېږې سره ورکړله. په داسې حال کې پکتیکا کې قومي مشرانو د یادو دوو قومونو ترمنځ دغه 22 کلنه بدي حلوي چې پخوا به د روغې جوړې پر مهال په بدو کې نجونې ورکول کېدې، خو اوس دا چاره نه تر سترګو کېږي. په جنوب ختیځ زون کې د قومونو مشر حاجي سید محمد او د ورګون ولسوالۍ د قومي شورا مشر عبدالقیوم حالمي په دې اړه په جوړو شویو مراسمو کې وویل چې د لوی پکتیا، پکتیکا او خوست کې اوس هم ډېری شخړې د قومي جرګو له لوري حل کیږي. هغوی ویل چې د خروټو د اباسخیلو د قوم او خروټو د یو بل قوم ترمنځ د غره په سر 22 کاله وړاندې ستونزه راپورته شوې وه چې له امله یې وسلواله نښته کې له دواړو لورو یو تن ووژل شو، وروسته بیا له دواړو لورو یو تن بیا ووژل شو او همدا شان په یادو دواړو شخړو کې 2 کسان ژوبل شوي هم دي. ټولو مشرانو نه، علماء کرام نه، د خلکو نه مننه کوم چې نن دغه پریکړه مو وکړه او دا 2 قبیله مو په یو ټغر سره کېنوو. دا ټول قومونه د پکې شهید دي. کله دغه نه بعد هر جانب یو بل ته مشکل جوړ کړ، هغه به 100 لکه افغانۍ جرمه حکومت ته ورکوي او د قومو ته به ورکوي. زه د شان چې دا کور د موږ نه ده، د خروټې دا د ټولو خلکو کور وو، په دغه کور کې اور بل وو. سرچینې ویل په دې بریدونو کې 2 تنه عام خلک هم د دوی د مرمیو ښکار شول چې ورځ تر بلې دا ستونزه لویده، خو د ورګون خروټو زدرانو قومونو په ګډه جرګۍ دغه ستونزه هواره کړه او دواړه لوري په یو ټغر کېنول. دواړه لوري چې یو له بل سره یې بدي وه، د کورنۍ غړي وژل شوي وو، په غیږو کې سره ونیول، وی ژړله او زیاته یې کړه چې د دوی ترمنځ نوره بدي ختمه شوه. یما د شینګل په منځ کې وراره مخ ته نه څه باد و نه سراد و، خو د الله امر و، د الله امر و سره ولګېدلو سره مشکل جوړ سه په منځ کې. د ما د امیرجان په منځ کې شی نه دی پاتې، دا مې تر برو پوه شوې که نه موږ ته له خدای هېڅ هغه نه غواړو پیدا که نه د ما په منځ کې شی نه دی پاتې پوه شوې. د سروبي ولسوالۍ ولسوال محمد قاسم ایوبي هم د قومي مشرانو په هلو ځلو خوښي وښود او زیاته یې کړه چې قومي مشرانو د 2 قومونو ترمنځ چې د بدي 22 کاله وځي حل لاره ولټوله. د موږ بنیاد د دولت په جرګه ولاړ ده. ځینې مسایل حکومت ته موږ ولسوالانو ته د خدای خیر ورکړي چې ځینې مشکل ورته جوړېږي، مشران راغواړي او مشرانو ته وایي چې تاسو د جرګه فیصله کړئ چې ګرام ناګرام سره معلوم کړئ. د سیمه ییزې حکومتوالۍ اصلي ریښې مشران او ولسونه دي او سیمه ییزې ادارې ته قوت وربخشي. د یادونې وړ دی چې له دې وړاندې هم د دې ولایت په بیلابیلو ولسوالیو کې د قومي جرګو له لارې ورته ستونزو ته حل لار لټول شوې ده.